د دې وظیفې سره به الله جل جلاله د ستا تمام کارونه آسان کړي. تمام کارونه به دې زر تر زر سرته ورسي او د کوم حاجت دپاره چې دا وظیفه راونیسي الله جل جلاله به دې هغه تمام حاجتونه پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو خویندو، نن د الله جل جلاله یو دوه اسما دي او داسې مبارک د برکت نه ډک نومونه دي. کوم انسان چې د دې نومونو وظیفه او ذکر شروع کړي، داسې رموز داسې اسرار برکات به سي کې چې خپله به ورته حق خیران پاتې شي. محترمو، چې کله یو انسان دا یا لطیف و یا حلیم یا لطیف و یا حلیم نو یا لطیف و یا حلیم د دې وظیفې دا ذکر شروع وکړي، نو که دا انسان چرته واده نه شوي نو رب العالمین به ورته اسباب برابر کړي او زر تر زره به واده وشي. لکه بعضې ملګري داسې وي چې د هغوی کوېدنې شوي وي، لیکن تر اوسه پورې څه داسې ذریعه نشته چې دا ښځه کور ته راولي. او بعضې زنانه داسې وي چې هغوی ما ته وویلې چې یاره زه چې کوم دی کوېدن شوی یم او زما خاوند بهر ملک کې دی، مسافر دی او ډېر زیات وخت وشولو. او بعضې کسانو دا راته ووي چې یاره زموږ د کوېدن 8 کاله وشول، زیات وخت وشو، خو لیکن لا تر اوسه پورې زموږ د واده درک نه لګي. یو ورځ د بلې بدتري، بل د بلې نه بدتري یو خاص وظیفه راته راکړه چې زموږ دا ودونه ضرور شو، موږ به د الله پاک رحم وکړي. دا وظیفه د دغې وروڼو دپاره ډېره خاص وظیفه ده، خصوصا د زر د واده کېدو دپاره ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. طریقې درته اوس ښیم. دې نه علاوه که یو انسان باندې قرضونه ډېر زیات وي او د ده دا سټ مکمل راګیر کړی دی، نو د قرضونو نه د خلاصې دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. یا د ستا یو ډېر ایمرجنسي او ضروري حاجت راپېښ شو او هغه حاجت چې د هغې نه خلاصون نه وي، نو د هغې ضروري حاجت دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ، یا لطیف و یا حمیم. دې نه علاوه د ستا هر قسم بندش دی، رکاوټونه د مخې ته بندې، لارې د ټولې بندې دي، خیس دغه نشته ذریعه، یعنی د ستا بندش انتهایي زیات دی یا تا ته مشکلات ډېر زیات دي، نو د مشکلاتو د ختمولو، د بندش د کلاولو او د نصیب د ښه کېدو دپاره هم دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې چې کله تاسو ورد کوئ او دا وظیفه کله تاسو کوئ، نو چې د کوم حاجت دپاره دا وظیفه رانیسئ، نو هغه حاجت د ځان سره ذهن کې حاضر ساته او دا وظیفه کوه. د دې وظیفې تعداد درته ښیم او صحیح طریقې هم درته ښیم. د دې څه خاص تعداد معلوم نه دی، بلکې څنګه چې دا رانقل شوې ده، یعنی انسان له پکار دی چې په هر حالت کې د دې وظیفې ذکر کوي. کله چې ورته وخت ملاویږي د ده په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، یا لطیف و یا حلیم یا لطیف و یا حلیم. اسانه وظیفه ده. دا وظیفه ده کې چې کله ورته وخت ملاویږي او که کېدی شي نو د هر مانځه نه پس د 15 کارته په ځان باندې لازم کړي او د خپل حاجت په تصور کې ساتي. دا وظیفه الک او جنې دواړه کولی شي. یعنی که د الک د کوېدنې ډېر وخت شوي او لا تر اوسه پورې د نکاح خیسته درک نه لګي، نو هغې هم کولی شي. او که د جنې د کوېدنې ډېر زیات وخت شوي او تر د اوسه پورې د هغې د نکاح هغه درک نه لګي، نو هغه جنې هم کولی شي. او د الک او د جنې مور او پلار هم کولی شي. که مور او پلار د خپلو بچو دپاره د ښکلې رشتې په تلاش کې وي، نو هغوی یې هم کولی شي. یا مور او پلار د خپلو بچو له رشته کړې ده لیکن اوس یې د واده وس نشته دی، نو د دې حاجت دپاره هم کولی شي. د قرضونو دپاره هم کولی شي، د هر څه دپاره کولی شي. مکمل اجازت دی درته او طریقه مې درته وښوله چې کله هم تاسو ته وخت میلاویږي، نو چې د ستاسو په خولې باندې یا لطیف و یا حلیم وظیفه شروع وي. او تعداد نه دی معلوم، البته ډېره زیاته مناسب او بهتره خبره دا ده چې انسان د هر مونځ نه پس 15 واړه وخته مونځ نه پس سم دستې چې څنګه سلام وګرځي نو 15 کارته دی یا لطیف و یا حلیم وظیفه کوي. انشاءالله چې په لږ ورځو کې دننه به الله جل جلاله ستاسو چې د کم حاجت دپاره دا وظیفه رانیولي، هغه حاجت به د رب العالمین په لږ وخت کې پوره کړي.